The structure of viruses lecture continues. مخکې lecture کې موږ د بکټریوفیج structure او د HIV structure په اړه خبرې کول. د دې کې سره دا یو بل وایرس دی چې د دې مساو انفلوئنزا وایرس د ټولګي او یا د ټولګي فلو وایرس. فلو وایرس تر دې کې انفلوئنزا وایرس دا په دې کې بازار متر کوم کې د باندې سړي د باندې یو دي. څه شو فلو او یا سو انفلوئنزا څه کوي. کومه د دې structure په اړه د دې structure کې څه څه موجود دي. دا انفلوئنزا وایرس اس RNA وایرس دی د دې جینوم سره جوړه د RNA څنګه چې موږ HIV چې کوم جینوم دی هغه سره جوړه هغه د RNA نه جوړه او د دې چې کوم جینوم دی هغه سره جوړه هغه د RNA نه جوړه. نو موږ دا څه وایو چې HIV وایرس او انفلوئنزا وایرس د سری د سره RNA په وایرس دی. نو د دې کلاسیفیکیشن کې موږ دا مقصد وکړو بیا چې وایرس نو سره په قسم دي یو کوم RNA وایرس او یو بل څه وایو DNA وایرس. دا زموږ سره RNA وایرس دی. Genome consists of 8 pieces of RNA molecules. The genome they can so RNA molecules موجود دي پدې کې 8 RNA molecules موجود دي. په HIV کې 2 strands موجود دي او د دې کې 16 strands موجود دي. څومره pieces موجود دي؟ د دې کې 8 pieces of RNA molecules هغه موجود دي. چې دا RNA molecules دي دا سره یوازې نه بلکې د دې سره association دي شو دي proteins دي. RNA is associated with 5 types of proteins surrounded by membrane of lipid یعنی envelope. دا چې کوم RNA molecule په دې کې موجود دي مطلب د دې چې کوم جینوم دی د دې د جینوم سره سم موجود دي د دې سره پروتین هم موجود دي او دا پروتین څومره دي دا 15 قسمه ډیفرنٹ پروتین 15 قسمه ډیفرنٹ پروتین دي دا سره د وسیلې دا په اسوسییشن کې شي او دا کوم چې د دې جینوم دی د دې جینوم نه چاپیره سم موجود دی بیا د دې نه چاپیره میټرکس موجود دی او میټرکس نه چاپیره د سم موجود دی انویلوپ موجود دی. ټیک شو exists a different shape کوم چې انفلوئنزا وایرس دی دا په مختلفو شکلونو کې استعمال کیږي. کله د دې چې کوم structure موږ راغلی دا سره هغه سپیریکل کوي. RNA include the sequence of amino acid of protein. اوس په دې کې چې کوم RNA موجود دی کنه هغه دوه قسم پروتین سره کارول شي. یعنی د دې په RNA کې د دوه پروتین د انپوټونو په څیر موجود دي انفارمیشن موجود دي. کوم پروتین دي یو د ورګي نیوروامینیډیز او د تاسوله کې هیموګلوبین په تاسوله کې هیموګلوبین د شکل کې د پروتین او د دې فنکشن او په دې کې کوم کمپوننټس نه لري او پروتین کوي. نو دا سره کوم څه موږ د دې په اړه راځي دا سره د دې جینوم دا د دې سره د دې جینوم په کوم چې په اړه تاسو په اړه باندې دا سره د دې جینوم کوم نو د څو پیسې دي د 8 پیسې او کوم چې په ګرین کلر باندې دا سرکل کړي دي نو مطلب کوم دایمونه د دې شکل شي د رسېد د دې سره د پروتین څخه موږ د دې کې وینم RNA molecule د دې RNA molecule سره 5 different types of proteins هغه په association کې چې کوم داسو د کومه د دې نو د داسو د RNA او plus 5 types of different proteins نو داسو د دې جینوم د دې جینوم د ځای سره د یو میټرکس سره او موږ د څه څه چې د مثال په توګه یو کیپس میټرکس سره د څه پروتین دی او دا څه د جینوم نه چاپیر شي د جینوم چاپیر شي مطلب موږ د څه یو قسم د دې حفاظت کوي خو بل د دې چاپیر سره د میټرکس چاپیر بیا بهر یو بل میټرکس نه د میټرکس په څو یو انډیکټ د ټولې کې یو د انډیکټ په توګه د سره جوړه د یو د میټرکس د سره جوړه د میټرکس بیا په دې لیټر باندې کوم څه باندې د دې په باندې دا سره کې دي دا غني وته کې لګې دي سپایکس لګې دي اوس پاسه خبره سمې د سپایک راغلي ده نو خبره سمې دا بس کې راغلي ده میټرکس دا څه نه راغلي دي د میټرکس نه راغلي دي د میټرکس نه راغلي شي دي او دا په دې انویلپ کې بهر راغلي دي چې دا خبره اندرې ده په HIV په structure کې د څه شو په دې باندې تاسو نه کې دا سپایک چې دي نه په انویلپ باندې تاسو نه دا بس کې د څه نه کې د دې میټرکس راوځي په دې باندې تاسو کانسپټ سي دا دې څه کوي اوس دا کوم سپایک چې موږ نه دا تاسو نه موږ په کارونه کې چې کوم RNA په دې RNA کې د دوه پروتین د ورسره انفارمیشن موجود دي یو ته موږ نیوروامینیډیز یو ته موږ څه وایي هیموګلوبین پاسه دا کوم سپایک چې موږ نه دا پاسه کې د دوه قسم پروتین دي دا دوه قسم پروتین دي اوس هیموګلوبین کوم چې تاسو په دې بلیک کړه کوم چې تاسو دا یې دا کوم چې بلیک کړه تاسو نه دي تاسو دې ولې کې هیموګلوبین دي هیموګلوبین دي او د دې کار سره دا څه کې د باندې دا څه
کوم سپایکس دي هغه زیاتره سره باندې ریسپانسیبل دي د بایندینګ لپاره ریسپانسیبل دي مطلب دې خپل ځان میمبرین ته څه کوي یا پوسټ ته څه کوي هغه ته ځان بایند کوي نو دغه کې چې کوم بایندینګ کوي هغه د تاسو سره کوي د دې نه ګلوبلین پروتین په سره کوي خو اوس دا نیو امینیډیز چې کوي نو دې چې کنه چې کله دې سره مطلب کله دې سیل ته ورغی تر څو باندې چې دې چې خپل ریپلیکیشن کوي نو دې به دې سیل نه بهر ته راوځي نو چې کله دې د سیل نه بهر ته راوځي نو دې د سیل نه خپل ځان څخه د ډیټیشن لکه مثال په توګه باندې کوم بدلې مثال په توګه باندې څه سره دا څه راوځي دا نو څه کوي اوس سیل او دې کې څه سره زوم سره دا سره زوم سره دا انفلوئنزا وایرس زوم سره دا کې سره دا انفلوئنزا وایرس اوس دا انفلوئنزا وایرس د دې اوسې سره دا اٹیچ کړي دا څه شي د دې سره دا اٹیچ کړي اوس دا د دې څخه ټکور ورکړه نو د دې د نیو امینیډیز څخه کې د سیزار دا د پنځه کړه دا څه چې دې په واسطه دا باندې دا وایرس د دې څخه څه شي دا ریلیشن د څه شي د ریلیشن د ریلیز د کوم نشانه دا د نیو امینیډیز نو موږ وسوي چې انفلوئنزا یا کوم فلو وایرس څنګه دا سره د یو کوم سره خبره سره د یو سره آر ان اے وایرس دی په دې کې د آر ان اے جنوم دی او د آر ان اے څومره سټرینز دي 8 سټرینز دي او د دې 8 سټرینز سره 5 ټایپس اف پروټینز د ایسوسییټ دي او د دې چې سره د دې چې د میټرکس او بیا د دې چې سره د لیبر ان ویلا د دې چې د دې چې کوم آر ان اے د بوک پروټین د پرسان انفارمیشن باندې موجود دي د نیو امینیډیز په اړه د سره د نیو پروټین او د دې کوم شی چې دا په مختلفو شکلونو کې څه کیږي دا د سره د جینوم د آر ان اے پروټین جوړ ایسوسییشن کې د دې شکل کې چې میټرکس د پروټین جوړ دی د دې میټرکس باندې سره د کوم سمستای سره د هیموګلوبین په بدل سره امینیډیز او بیا د دې میټرکس سره د دې میټرکس د تاسو ان ویلا د هیموګلوبین کار دی چې د دې په مسله د اوسه د ځان څخه باندې کوي او د نیو امینیډیز کوم دی چې د اوسه د ځان څخه کوي چې مطلب د دې ګون فنکشن سره هغه د یو بایندینګ کې ځان د باندې او څه په نظام راځي یو سره ورو کې په څه بلتي راځي چې په دې کې دا د سره د کوم چې انفلوئنزا وایرس یا فلو وایرس دا هیڅ کارو ان شاء الله دې په دا لیکچر کمپلیټ شو سټرکچر اف وایرس ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې موږ پیراسایټیک نیچر سب وایرس د وایرس د اوس په اړه کې خبرې کوو بیا چې کوم بیوټیفیک موږ وایو نه کنه دا غي د لایف سایکل او دا غي چې کوم جینیټیک انجینیرینګ موږ په کوم ځای کې یوز کوو دا د خبرې کوو. Thank you so much for the notion of the world and the explanation of the